دی وایي چې زما ویزه نه لګي، ما ته څه وظیفه وښیه. ډېر زیات پریشانه یم، په ټینشن کې. وظیفې خو یو خو دا رسي وظیفو متعلق یو خبر رایاده شو، خو زه نه یې کوم هسې ښه خبره نه ده. به هر حال کارونه، ټینشنونه، فکرونه، سوچونه انسانانو ته راځي، او کله د یو شي دغه د ټینشن دی، او کله د یو شي پریشاني ده، او کله د بل شي د. به هر حال دا راځي، خو بعضې ځایان داسې دي چې پیغمبر علیه صلات وسلام په هغې کې زموږ رهنمایي کړې ده. لکه سړي ته څه پریشاني راځي، څه مصیبتونه دي، ټینشنونه دي، او حالات پرې راځي، نو پیغمبر علیه صلات وسلام د هغې طریقه ښودله چې یاره تاسو څه وکئ. نبي علیه صلات وسلام فرمایي چې یاره یو سړی داسې قسمه حالات پرې راغلل، او ورځ او شپه یې چې کوم دی هغه خرابه ده، په قصه باندې پوهېږي، لاره یې بنده ده، خلک وایي لاره مې بنده ده. نو د هغې دپاره پیغمبر علیه صلات وسلام فرمایل چې تاسو دا کلمات وایئ، سهار ماښام یې کم از کم 2 ځله وایئ چې حسبي الله لا اله الا هو علیه توکلت وهو رب العرش العظیم یا رب العرش الکریم. دغسې قسمه الفاظ، دغه الفاظ چې کوم دي، نو دا سهار ماښام 2 ځله وایه، 100 مرتبه. نو انشاءالله چې الله جل شانه بس دغه مشکلات به دې حل شي. د ویزې سره خاصه نه ده چې یاره تا ووایي چې د ویزې دپاره څه وظیفه راوښیه، اوس دغې باندې زه نه پوهېږم چې د ویزې دپاره ده او که د بل څه دپاره ده. بهرحال د مشکلاتو دپاره دا خبره ده. دا د پیغمبر علیه صلات وسلام نه ثابتې خبرې دي. بعضې منګړت وظایف خلک ورکوي، د هغې نه ځان وساتئ. لکه په سوشل میډیا باندې نن سبا قسما قسم خلک راوتلي دي، او د خلکو د لوټ کولو دپاره، د خپلو جیبونو د ډکولو دپاره خلکو ته قسما قسم وظیفې ورښیي چې د صرف په قرآن مجید کې خلاصه کوي، په تورات کې هم ته میلاو نه شي. او دا دی چې په احادیثو کې هم د هغې پته نه لګي. دا دغه چې بس هغه 100-200 والا کتاب یې را پیدا کړی و، خپلې مخې ته یې ښودلی، د هغې نه وظیفې خلکو له ورکوي. نو دغه وظیفې کول زما په خیال چې دا نه دي کول پکار. نور دا ما چې دا کوم کلمات وښیل، نو انشاءالله چې دغه دا د پیغمبر وینا ده، نو به هر حال یقین پکار دی، نور به انشاءالله دغه کار کوي. نو دغه الفاظ، دغه کلمات چې کوم دي، دا سهار ماښام وایي، انشاءالله الله جل شانه به دې مسله حل کړي.